اسلاميه دا راته ووایه والله چې سم د انځر ګولې دا دونه مو دا غیب یار دا ته چېرته وي چېرې چانسي اصل خبرداره تا ته پته لګي رزق ټول تسخیم دی بس په کلي کې مې د رزق دانه نه وه نو بس تلو ما په کوټه کې مې کار کوم هلته کې به مې باغونو کې شوکم کوله او خپل عمل به مې پکې نه شوکه هغه د لارې شوکه یې باغونه دواړه مې کوله په باغونو کې به مې شوکه کوله او چې کار نه به جوړي شو بقره باغ مزدوران به مې شوکول د چا د بالغ د لاندې به پټوه پرته وه ما به پټه کړه پیسې به مې دا شو تشه پټوه مې د بېچاره بالغ سر ته کېښوده مړه او زه ټول تشپانې دي چې زیات نه دی 15,000 یا 3,000 دلته خو چانس هم نه لګي مړه دلته څه دي چانسي سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه السلام علیکم څنګه واجی خیر خیر ټیک ټاک څنګه تاسو واسم دروانه د کلی کې ګرځي را ګرځي ما دا کور کې د بیماری د سپیدار را پچا خاص کی دا ستاري او دا زما دي دا ولې خلک ضرورت دا خو راته وشه پیسو ته پیسو ته ضرورت دی چاته یې خولې دي کسان په راځي خو لږ پیسې کمې راکړي دا څومره بوټي دي دا بیا بوټي دي او یا بوټي چانسي بس صحیح دا بالکل مړه بس یو د خیر ښېګړې کار دی موږ له هم پکې 1500 روپۍ راکړي او ثواب به بیماري ده ورته ضرورت نه ته غم مه کوه صحیح ده دا به د خدای خرڅي او دا چانسي به درله خرڅي بس دا بس تاسو ډېره مهرباني زه سې ډېره مهرباني چې موږ دواړو ته دی حواله کړه که نه به پوه شي چې خرڅ شو بس صحیح ده زه به پته لرم صحیح ده صحیح زه په مخه یم مشته یو خبره ته خو دلته یو خبره خبره کو تا سره په جیب کې یو ځل 15 روپۍ وي نو دا مونږ راکړه خیال لري نه چې زمونږ ګوره مونږ لالچیان بې پاریان خو وي لالچیان کو تا ماله دا پیسې راکړئ د بوټي بدله خرڅ کړم بیا کمیشن اوس نقد سره راکړه خوره سره نسوار ولا خو راکړه که نه نه شرمول نه کوم ګوره نن داسې وخت دی چې مسلمان له خو به ډایرکټ لالچ ورکړي بغیر لالچ بس تا خو ښه زه ته غم مه کوه صحیح ده راځه چانسي راځه ما ورته وایي چې ستا زوی بیمار دی زمونږ بچی دی او غم مه کوه مړه خدای پاک په دا بوټي خرڅوي او دا چانسي به یې ځینې واري کار به ولو لکه زما دی ورته ښه صفات یارې خو مې خوښ یم زه چې زو راځه زه چې زه راځه زه که نه چانسي د جومات د پاسه چې دا سپیکر لګېدلی او څه دی خیال دی غوپه به ورکړې که نه یاره مړه اسلاميه دا کار راباندې مه کوه د جوماتونو کار نه جومات غني دی دا او ته یو څه کلیواله به وله بل وایي ستا خو ټول عمر د جوماتونو نه ټوټې کولې کړي دي روډ سپیکر یې پټې کړي دي اذانونه هغه ولاړ شیز دي پټ کړی بیګ کې پکې لګي تا کوم جومات داسې خبره بعد چا یو خبره کوله اوس خلک دي جوماتونو له د اوسپنو دا کټونه جوړي هغه سړی چې پیلام وایي ما ته چا هم تا پټ کړی بس مړه هغه تا خلک یادي ولې راځه به شرمه مه مړه کوه لګیا یې سم غړ غټ دی والله چې څه کوې لکه روخ سپږې وای دا سپږې دوی اتیو ماته دا سپږول نن سپېدار دا زمین دی که نه د چا دي زمین دی که نه څنګه ستا دي ولې پټه دا زما دی پوله زما ده سپېدار ما کړي تا کړلي ما ډېر کړی ما خو اسلم دې نه واغېستل په 40 روپۍ باندې کوم اسلم نه دا هغه ته ولاړو که نه ولې هغه دوه لکان چې او د هغې دي که زما دي دا ستا نه دي ما هغوی له پیسې ورکړې ښه څنګه دې پیسې ورکړې چا مخکې دې ورکړې وایي په خپل د الله مخکې مې ورکړې دا اوس راباندې کوم پې نو خلک وایي په ماشوم مې راباندې ولې راباندې کوې وایم زه به ښه تا په چورې که زه کاکاجي راولم اورېږه کاکاجي ما په سره لاړ شه الله دې لاس مات که دا نه دروند لاس دی ولې مې ماتې یا الله زما رور راولې خو ته پې اوس ماته نسته نه کړې نو زما به هم نوم بیبي نه الله دې راغونډ کوې ولې مې مات دی بیبي الله یاروره ښه ده چې راغلې وایي چې ته راځې یو بچه به مړی السلام علیکم وعلیکم السلام کېده باباجي مې راوسته ښه یاروره لاندې وتو راچره په خره باندې ویده کار روزګار نه کوم ما ورته ویم دادا اتې عمره تنر یې ته به څه کوې چې کار روزګار نه کوې په مې راکېښودې ولې رانه یا خورې دا راته ووایه تورباز خان خو د مخکې نه
په دې شوتې باندې زما نظر ومه دا زه هغه ټیم کې فیصله کوم چې ما ستا دې دوه سترګو ته کتل ما وی چې ما وی دا زما د خور مینه ده ما دې خو دې وایي په هغه ټیم کې مې پیدلی جاجر وولې تا ته زه نیم معلومه وای ما بیبي دواړه تا سړي زوخه بس دی دا راته ووایه خورې چې د دې شوتې دا جرت دې څه شو कोंडारे वजा कोटी न राऊजा पकोटा दनन नाट्याला राऊजा पकोटा मारो राजा म्हणून का करायचं जाचे गुला राजा आज मारो राले वचपदे पोकाचे मजून करायचं मा بارا ته وایې شوتیا دا جرت چې تا پوره باز خان په خور لاس اوچت کړی دی یو خدا را سره وای او لکه ته ګونګی داسې خبره ده که نه چې هر وخت زما لږ دي پکې یو ته پکې نه صحیح ما لکه پوره درو خورې پرېږدي دا دې خوا راشه دې خوا راشه کېنه لاندې کېنه मला बरं केलं होतं माझी कसम द्यायची दगा केला जय जोडायला یو خبره ته کوم شوتیا چې ګورې توره باز خان تا ته معلوم دی چې قهر دی ګورې سینې د ګړې د یا خورې دا راته ووایه که نه چې رالم نو مکر دې راته شروع کړي غاښونه دې راته راتور رابار کړلو او اوس چې ستا تپوس کوم نو نه مې پرېږدې ودیه माझं तव्यात की वयार होत कर तूर में नरी तू माले वक्रू टेराकी دقه چل دې کنه ماماجي راشونو بس پلانجه باندې داسې خبره ده سرکوزیه دا د دوی د کور مسله ده او ښه ده چې 302 مننه کړې ځینې په دې شپېلي باندې 300 ورځې په جیل کې پروت وم لاړم نه نه خورې اوس په دې را باندې 302 کړې وه ستا ډېره مننه خو خیال کوه او د تورباز خان د خور خیال ساته ځینې ما دې خو دې ووایي چې پر تمام کلی کې داسې ځوان نینم چې د تورباز خان خور یا خورۍ ته څوک بره وګوري यार ور لکرو دې چې خپل نه کوي نو راځه यार ور چار چې یو پیلې چې په دې اوس درا په ضرور را وسته ورور درا په سره ما دې څنګه دې ورور نه بده دا برېت دی الله دې مچاله مکول اکا وخت می په وځله وې بیراله ولې دا کوټ تاته ورقه د عالم زم ده دا پچین لو کو مرسيبه دا هغه مرد کې هون مو دې دختر دې څه غیب شوې دي نور کله چې بس دل راغل نو چې دلته بنا ساندي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه قیمت څنګه ولې دا چې د بوجو راټولې دي ستانه زه خپې ما ولې د مانه خپې یو وینې ته اړو ته دلته مخ کې را لناش په نو زبر عالم ورونم عالم ته نه ویو ویني په نوم راځم دا خو ځنه یک وخت وي وایم هغه یار مې سم خوشي ویل لکه د سنډا پچانو قسم دی بچو رواني کړي چې په خوشي وي دي خو نه خو کې ما څنګه کړي ری به سره کوړ کې جګړه لګوري و او موږ هم پکې وټا کوړو قسم دی چې کو بول څه مړ باندې کوم وایم به چا سره وځه نه کوم زماده چې خودورم نشته عبد الحوا سره هغه پیژنې کنه عبد الحوا هغه دغه چې هغه تندلار کې کور دی دغه ته کور دی خدای نه وخت وایم دا چې کله هغه ماته وی چې پلا د واده نه کوي کنه وی بیا بدل اچو واده وکم او کنه نه نه مړی یورا نشته دا ته پلا خورې نه دراغلی نه کنه شپې مرزه چې نه دراغلی ما ته چا وی هغه پنده ته تللی دغه پنده ته تللی کنه بیا راځي کبال کار کوي اخو څنګه نه کبال کار نه کوي دا ته چا یو څه کار کوي الته نوکر دی نوکر دی دا کبال په کارخانه کې وی الله د خلما کارخانه دی نه دی نوکر دی کپنه کې نوکر دی نو دا څه کپنی دا د نڅارو کپنه کې و بیا نوکر دی دا ته د کپنه دی معلومه لیکاله مسره دی نو ولې زه ته ته مې بیروزګار هم پلان راته وی ځان له څه کار وګوره واده کوم څه کنه خدا سیده بیا به غپ لګو ښه زه وایم ماما جی پچې ما پلان مې څنګه بل راولې مې وپسې بریتا کو ما هم مې چې ها ټیک ته دا دا بلش باندې پته مو بیا ته مې کوم دا کنه چړیا چارج پکې نو
دي جنانا لازم ديك دا لا دو بس ثانك يو فيري ماتش په کور کې پلانجه وړي پلانجه ګلبرو بار ده کنه مولاري خکا کوټه مې جارو کوله یم د دې کوټې نه به ته خلاصه نه شي امګي کوټه کې چې وي دانه دانه کارونه پکې کړي ته خو کېنه هغه خرې له ریړې غم کوه که نه د کار له به کله وځي د خرې له د ریړې غم به اوس څه کومه زه به اوس خره چلومه په بازار کې الا ولې تا پلار ریسو بردګیو او بارودا څوک دی ته ځه دننه ته دننه ځه څوک دی راشه هلکه کوم یوې السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه څنګه څنګه خیر دی اماځه کېږو مرده کې او ولې امانه وګړه په لګه خرا او راپورته کړې ده او دا یې راپورته کړې ده هغه 100 روپۍ به موږ ورکړي چانسي ته وې چانسي به ته وې دې چانسي موږ بیا غرکړو ښه دې چانسي موږ بیا غرکړو نو 100 روپۍ ما ورکړي دي بچې څنګه ته بخره پسې راغلې راځه چې دا خره ونه ورکړو دا خو به لانجه ووړي بله یاره دا خره د شبه خرې د بېګم دو درځنه تیزونه چوړي دي منکره خره بوده دا خره دې بوده شه به لیونیه دا څه په لیوني باندې وړي دا دونه لټې والې بېګا یم لټې والې دا تاسو ما ته ووایئ دا دغه کې بازار کې به یې چېرته په لټه والې یم بیا باندې ته پروت یم ستام باندې جوړه شوه ستام جوړه خو دا رد د خدای نه غوښته زه ویم تا به ټیک نه پلونه مرې نه چلومه ته به ګاډي چلې که نه پلار دې د ګاډي پاتې شوي دي 10 کېږه خرې مرې ده نه چلومه او خو دې لږ پچوته دي هلته څه مو وه دا د خره د چا راوستې وه خرې د چا راوستې خو 100 روپۍ بس بېلې که نه خرې د چا راوستې وه 0 کېږې ماله کوم په سر مندارې راشه د پیالې یو شه یې وره چا دې وڅکله اوا دا پیالې به مې پرېږده به کېوچمه خو هغه هلک مې ولیکو او اړ مې ورته ده ونه ویلې ما نه خو هېر شو ځان سره ماقام کټویلې چې راوالته نه په چپه خوبه دې کوم ترا چې نه پکې دا کټوي در کړی نه پکې دا روټي در ما ویلې کټ روپۍ راکړه چې په خپل لار شم چې تاله سره وړم شرم وکړه حیا وکړه دا هغه دې نه دا یو خلک خو مې له قرضونه ورکړل او دې خیر دې ته یو 500 روپۍ راکړه بیا به خپې وې به چې روزدار در به کوم نه به زما ساګم قبول دی دا ته په دې موبایل کې چې ټچ کړه پرېږدي د بنې کا نه رالي او رالم کاکاجي موبایل کې لګیاو نو ما وی چې خاموشه لږ کښېنم الا تا کې دا دانه تړي تو دک مړه کرا دا راغې که نه ولې څه وی څه چل دی وکړو کاکاجي موږ خو د لکونو خاوندان تا ته ګورو ما لکونو خاوندانو کونو ته ما ته پته لګي لکونو خاوند دی د لکونو قرضدار دی د لکونو قرضدار اوس پرې دا قرض هم ختم شي اوس په سوداګانې هم راځي دا کور به بېبې د سوداګانو هر څه نه ډکي ښه خیال کوه ولې خیال کوه پیسې دې څه کړې پیسې دې څه کړې تراچ ولې پیسې دې څه کړې پیسې وایم دا چې ګوره خبرې چې زه څنګه روان وم که نه نو هلته اشرف او چانسي ولاړو هغوی ټیکهداران شو او ما ته سوپېدار واغوستل په څلوېښت پاسه د خدای دې خبره وونه پاسه
بالغت شايف يقول وين ايه يعني ذات خالي تبع دار متواصل فصل بيقدر كنا دولة كانوا بيبقى كل خاف ولا كبكيا आलं ताचकडं